مهم خبر په ترکیه کې د جنرال دوستم د نیول کېدو او واضح حقیقت څه دی. په وروستیو ساعتونو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګواکې د افغانستان پخوانی جهادي او سیاسي مشر عبدالرشید دوستم په ترکیه کې د انټرپول پولیسو لخوا د همغږۍ له مخې نیول شوی دی. دغو راپورونو په چټکۍ سره د ګڼو کارکوونکو پام ځان ته اړولی او پراخ بحثونه یې راپارولي دي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کېدونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. سیاسي شنونکي سپارښتنه کوي چې د دې ډول حساسو خبرونو په اړه باید یوازې پر رسمي او باوري سرچینو باور وشي. دوستم چې له څو کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسېږي، لا هم د افغانستان د سیاسي ډګر یو پیژندل شوی شخصیت بلل کېږي. د هغه هره سیاسي څرګندونه د رسنیو او د افغانانو ترمنځ پراخ غبرګونونه راپاروي. کارپوهان وایي په داسې حالاتو کې ناسم او ناتایید شوي خبرونه ډیر ژر خپریږي، خو د حقیقت معلومولو لپاره رسمي اعلامیو ته انتظار تر ټولو غوره لار ده. تر هغو چې معتبرې سرچینې وضاحت نه وي ورکړی، دا خبر یوازې د اوازو په کچه باید وکتل شي. له بلې خوا اشرف غني او ملا یعقوب خلک حیران کړل. د افغانستان د راتلونکي په اړه نوې خبرې. د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني او د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد نومونه یو ځل بیا د سیاسي بحثونو په مرکز کې راغلي دي. په وروستیو ورځو کې دواړو مشرانو دریځونو په اړه پراخې خبرې روانې دي چې د افغانانو ترمنځ یې ځانګړې پاملرنه راجلب کړې ده. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوي خبرونه. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.